خلکو ته وایي چې زه به دا چل کوم دا چل کوم د هغې الټا دی هر څه الټا دي وروره خلک تنګ دی بچي خرڅوي بچي مړه کوي یعنې خو د تبدیلۍ آغاز شوی دی چې کله نه تبدیلۍ آغاز شوی دی نو بلې ملک کې دا قحطي راغلی ده مونږ عمران خان ته دا دغه کوو چې په خپله بس دا حکومت پرېږدي او استعفا ورکړي چې شیزونه ارزان شي زه په خپله پی ټي آی والا یم زه ورته دا خواست کوم چې دا خلک دی ډېر زیات خفه شو په خدا مې قسم ګوبره ژوند کې دونه زیات استعمار هم چې تعالی مور درکړې زه خپل ووټ باندې استعمار هم فیسبوک کې کتلې او سړی خپل څلور ماشومان راایستلي وي چې برای پیروخ دا ظلم دی زیاتره سو وطن زخمونه وګنډم وای غم د سبا وکړم که د نن زخمونه وګنډم څنګه چې وزیر اعظم صاحب ویلي و د خلکو په اعتماد کړی دی او به یې ووټ یې ورکړی دی نو هغه شان اعتماد د هغو لکه هغه خلکو ونه ګټو نو دا د غریب سړي د وخت سناوتې ده خبره که فروټو له ورځې که سبزۍ له ورځې که وړو له ورځې که چینو له ورځې تنور سبزي ګرانه ده فروټ ګران دی الو ټماټر ګران دی ځان له وړو والو ځان له وریجو والو ځان له فروټ شروع کوم په نامه د خدای چې بخونکی او مهربانه دی ګرانو قدرمنو جنرالي سالار ځای د ملکن ستر ښار بړخیله کې تاسو ته مخاطب دی قدرمنو څنګه چې تاسو ته پته ده چې په پټرولیم مصنوعات کې بې تحاشا اضافه شوې ده پټرول چې کوم دی په 140 روپۍ او 50 باندې لیټر رسېدلی دی چې لکه بله د خوراک د ټولو څیزونو په نرخونو کې اضافه راغلې ده که یو خوا په ملک کې ورځته ورځه مهنګایي سیوا کېږي ګراني سیوا کېږي پټرول ګرانېږي د خوراک څیزونه ګرانېږي نو بله اړخ ته په ملک کې بېروزګاري او غربت هم ډېر په تیزۍ کې روان دی نن زموږ خصوصي خورونه چې کوم دی دا د ګرانۍ په حواله ده چېرې په ملک کې ګراني راغلې ده او لوړ طبقه غریب خلک ډېر زیات په تکلیف کې دی پریشانه دی نو ورځو او په دې موجوده صورتحال د عام ولس سره خبرې اترې کوو موږ سره اوسئ ګرانو کتونکو د بړخیلې په تودکان چوک کې ولاړ یو یقینا چې د سبزي منډۍ هم ده دلته د دې کلو بانډجاتو نه خلک راځي او دلته سودا کوي زموږ پروګرام روان دی د ولس غږ او زموږ سره سمرګري ولاړ دي مشران السلام علیکم وعلیکم السلام مشره څنګه چې پټرول ګران شو د خوراک څیزونو په نرخونو کې اضافه شوې ده تاسو ته تکلیف شته که نه مو ته هر تکلیف تنور سبزي ګرانه ده فروټ ګران دی الو ټماټر ګران دی ځان له وړو والو ځان له وریجو والو ځان له فروټ والو فروټ خو نه خورو خیر دی خو چې د الو ټماټر خو ارزان کې موږ ځکه موږ څه شی والو موږ ته ډېر غټ مشکلات دي ټماټر موږ نشو اخیستی الو نشو اخیستی نو هم فروټ به څه والو د هر دکاندار ځان له ریټ دی د فروټو والا ځان له ریټ دی د سبزۍ والا ځان له ریټ دی د وړو والا ځان له ریټ دی چا نه تپوس کې جو یار عمران خان ور شي ګران کړی دی عمران خان خو چې کوم خوشي تاسو سره منډي والی چې وستم تپوس کې جو دا ویرا هغه شي ګران کړی دی نو وټه ولې ورکاو ول تپوس کوو د الو ټماټرو د هغه ځان له ریټ دی چې ورالم دکاندار د هغه ځان خپل ریټ دی د فروټو والا خپل ریټ دی نو موږ څه شی والو وروره لکه د انتظامیې د طرف هم په ریټونو باندې څه چیک بیلنس تپوس نشته چیک نشته بل څه نشته نیول نشته جیل نشته بل څه نشته د هر دکاندار ځان له ریټ دی با چې چا څه وکړه کله واغې خی نه چې پرانا ور دینانه بوتل نو خو د خلینه نه راو باسي که خدای غر کی د خلینه نه راو باسي چې بیا نه ورکاو دام نه وای بشته دغه نوې پاکستان دی چې اول وی چې د پاکستان به مزیدار کما اوس داسې مزیدار که چې خلک به بچو خرڅولو باندې تنګ کړه او بل پرون مې په فیسبوک کې کتلې او سړي خپل څلور ماشومان راایستلي وي چې برای پیروخ دا ظلم دی زیاتره څوک تپوس والا نشته دی نه دا قوم داسې اوده دی چې اډو پاسي نه مخکې به سیاسي لیډرانو چې کوم دی چکر جوړ کو هړتالونه به کول شر به جوړ کړو حل به راوته اوس د ټولو خلکو نه دم ختلی دی دلته په یو دکان کې یو ریټ دی په بل کې بل ریټ دی په بل کې بل پرون مې دغلته دال اخیسته نو یو راته 180 روپۍ وي بل راته 200 وي او بل راته 220 وي
څوک تپوس والا نشته دی. چې ګراني ډیره زیاته ده د حد نه سیوا شوې ده او عمران خان له دا پکار دی چې کم از کم په دې قوم باندې رحم وکړي. دا حالات دونه لکه ناسازګار نه وو او نه دونه لکه دغه طرف ته تلي. کم از کم دله پکار دی چې انتظامیه والا نه تپوس کړي، خپل ایم پی ایز یې مینیست ووایي، باقاعده د رامخ کې شي، باقاعده انتظامیه دې په دې کې انوال کړي چې دا ریټونه یو مستحکم طرف ته راولي او دا ریټونه برقرار وساتلی شي. نن ماسپښین یو ریټ دی، مازدیګر ورزبر ریټ دی. نو کم از کم حکومت په دې کې ناکامیابه دی. نو موږ هغوی ته په خپله دا خواست دی، زه په خپله پی ټي آی والا یم، زه ورته دا خواست کوم چې دا خلک دی ډېر زیات خفه شو، لہذا د هغوی دا درد دل دپاره تاسو راوځئ، د هغوی دپاره خپل کوشش وکړئ، دا ریټونه لږ په اندازه سره کوي. والسلام. عمران خان دا ویلي وو چې زه به غریب ختموم، غریبي به ختموم. نو لکه اوس مطلب دا دی چې غریب په سوال یې هم کار نه کېږي. وروره ورځ په ورځ ګراني ده. د بیړلۍ بیل 3000 ټیکس جمع کړی، په هر شیز کې لکه ټیکسونه زیات شوي دي. نو دا د غریب سړي د وخت ناوتې ده خبره. که فروټ له ورځې، که سبزۍ له ورځې، که وړو له ورځې، که چینو له ورځې، هر شی ګران دی. دا غریب مخلوق دی وروره، دا ټول خو داسې مالداره نه دي او د وس نه خبره بیخي بار شوې ده. او څه کار کې؟ زه په خپله ګیلکارۍ کار کوم. څنګه په ګیلکارۍ کې؟ ګیلکارۍ کې یوه ورځ کاري جو 10 ورځې نه وي، 4 شی ګران شي نو کار به پکې څه وکړي؟ په یو دوکان کې یو نرخي او په بل کې بل نرخي. د هر سړي ځان خپله باچایي جوړه شوې ده. نو لږه تپوس پکار دی جي چې کم شي له ورځې جو ګران دی، کم شي پکې ارزان دی. خو مونږ عمران خان ته دا دغه کوو چې په خپله بس د حکومت پرېږدي او استعفا ورکړي چې شیزونه ارزان شي او نور خو څه پکې ارزانېدل نشته دی. تا چېرته وایه چې ماښام را پاسې یو ریټ دی، سهار چې را پاسې بل ریټ دی. نو د کم شي ارزاني ده، بس هر څه ګران دي. یقینا ګرانو څنګه مشر خبر وکړه چې سر را پاسې نو یو ریټ ماښام بل ریټ او نن د بجلی بیلونه سیوا شو، په پټرولو کې اضافه کېږي، نرخونه هر یو شی ګران دی. د ولس ژوند ډېر په تکلیف کې شوی دی. زموږ سره د ملګري ولاړ دی نه تپوس کوو چې بهي څنګه ژوند څنګه روان دی. کم نن ریټ 100 روپۍ سبا له 1.5 سړي چې بل ورځ ګورې بیا 200 چې بل ورځ ګورې بیا 500 په حساب یې نه پوهې، خو یو عملونه هم ښه دي. لکه ژوند خو شکر دی ښه تېرېږي، خو لکه عمل پکار دی پکې هم. د دې پکې عامه خبره ده چې موږ دروغ پرېږدو، دوکې پرېږدو. ګراني خو د تبدیلۍ آغاز شوی دی. چې کله نه تبدیلۍ آغاز شوی دی نو بلې ملک کې دا قحطي راغلی ده. مخکې خو دا مسلې نه وې، دوی خو ټول غله دي او دا چې کوم دی دا روغوال راغلی دی. نو پکار ده چې په 200 روپیو چې په 500 دی روغ په حکومت کې میلاو شوي وي. دا وړه وړې چینی که نه او نور خو غله که نه دا روغوال راغلی دی. او نو پکار ده چې د روغوال ارزان کړي وی که نه نو هغله خو ده وبخله به نورو. او دغه حالات دي دا څه پټ پناه خبرې نه دي، ټول ښکاره خبرې دي. دا تبدیلۍ والا دی، بس دغه تبدیلي د خلکو د خو دا وایي چې د په پیل ورځ نه چې راغی د دغه ناره چې زرداری چور دی، مولانا چور دی، نواز شریف چور دی. اون خو لا تیر شي 3-5 کاله مخکې چې د نواز شریف کوم حکومت او کوم ارزاني وه په 250 روپۍ باندې کچه لوټه، نن سبا د هغې 750-800 روپۍ ریټ د ولور توړه په 750-800 روپۍ و، هغه نن سبا 1500-1600 ده. واقعي چې وزیر اعظم چې هغو چور دی خو د هغې نه په درجه اوله چور دی. دله فورا استعفا پکار ده او د ملک دپاره د خیر یو بل وزیر اعظم راشي، د ملک حالات ټیک شي. دونه مهنګایي په یو ځای کې هم نشته. دته خو پته وه چې ملک قرضدار دی، ملک دار ملک د چې په کانټینر باندې کمې نارې والي، هغې نارې چېرته لاړې؟ پکار چې هغه نارو جوابات دوست هغه دوی یاره پټرول په 4555 او شریف ته جبته پیسې، زرداری جبته دي، د مولانا جبته دي پیسې. پکار چې هغه هر څه چېرته لاړه؟ پکار د خو ارزان ته خو پته دوه په دې باندې ووټو غوښتلو چې هر سبا زه ارزانو مدته خو د غلا پته وکنه چې دا غلاګران دي او هر سبا ځان هغه ارزاني چېرته لاړه؟ د خلکو چینه هر سارام دي خلک دي ته هغه پخوانی زمانه واپس شو، غلا غلطه هغه هر څه واپس شروع شو. دې مهنګایي د وجې نه ګرانۍ به دغه دا وایو چې د مزدور په مزدورۍ کار نه کېږي او سامان په بره روان دی خیږي او د مزدور مزدوري نه خیږي. زموږ پروګرام روان دی د ولس غږ او په توتکان چوک کې حاضر یو. زموږ یو ورور دلته کې لګیا دی د سبزۍ دوکان دی، د هغه نه تپوس کوو چې یاره په کاروبارونو باندې اثر پرېوتی دی د مهنګایۍ د وجې نه که نه په روټین کې روان دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چل دی؟ ښه کاروبارونه خو یاره ډېر ډون دی یاره، خلکو سره پیسېګانې نشته. اورې سبزي خو بس ښه ارزانه ده مړه، ښه ارزانه ده خو دغه بیا هم نشي اخیستی، پیسې د چا سره نشته.
څنګه چې وزیر اعظم صاحب ویلي و د خلکو په اعتماد کړی دی او بای اوټې ورکړی دی نو هغه شان اعتماد د هغو لکه هغه خلکو ونه ګټو او ګراني دا به هر سړی غریب سړي ته که ته وګورې په 1500 روپۍ تروړه د په 2 روړو باندې دی هر سړي بای نارمل انسان چې دی دغه کار نه کیږي اول به د ځان یاد کوم چې بای ځان بای ډریوري کو یا مزدوري کو د هغې مطابق بنک پسې 6000 7000 روپۍ بل راشي که نه نو لکه غریب سړی ته به یې دو کمه خونه ښایي نو مهرباني دی وکړي زموږ د دې ټول بای چې کم مشران دي او کمرانان دي زموږ عمران خان صاحب ته د ټول وزیر اعلی صاحب ته چې بای په دې مهنګای باندې دی لږ کنټرول راولي غریب عوام والله چې بای ورس په ورس چې کم دی بای سړی غلط طرف ته سوچ کیږي بای مایند کوي ځان چې بای کم طرف ته لاړ شمولي هر سړی د کور روزي د هغه سره بای د رزق درک ورسره نه لګي وسایل دونه بای دغه د مهنګایي ده چې بای هغه په خپل کوم تنخواه یا کوم دیاړي چې علي په هغه کې دغه د کور نظام نه چلیږي دا غم دی ودرجه مهنګایي خدا دې چې خپل غریب سړی خپل ځان رزق د شي پیدا کولی نو مهرباني د حکومت د دا چې واده خو د انتهایی زیات غړي وي او خلک د دغه وادو په مطابق باندې تاسو له اور درګړې دي نو مهرباني کوئ عوامو باندې صدق خدای لپاره رحم وکړه ډېر زیات خلک خوار او ذلیل شو خلک خودکشو ته تیار دي خپل بچی دا د ما غل خلکو ماران جوړیږي د خپل بچی به بیا خوري نو مهرباني حکومت وخت دا پکار دی چې تاسو د خپل وزیرانو خبري خورئ چیرې مهنګای نشته او مهنګای دا چلو مهنګای خو تاسو عمران خان لدا بګری ته خو د خپل دی پیل دروازه لګ دی د بازار دروازه ته خو دا غزي باندې ناسي کله په هلیکاپټر کې سملو ته یو کله په دغه کې دی خو مهرباني کوئ ته کم سے کم د عوامو د وزیرانو خبرې دي مارو د مغراسي دا یا د فواد چودري خبرې کم سے کم د یو غریب سړي ته دا غنه تاسو کا چې کم یو هغه بالکل پیسه و شو بالکل د ځمکې تل دا ورننه دو غریب نو مهرباني وکړه او مال له اور درکړي خو په خدا مې قسمې کوبره جون کې دون زیات استعمال هم چې تعالی مور درکړي زو خپل ووټ باندې استعمال هم چې ما دوله دا ووټ ولي ورکړي دي نو خدای له حق الله او دغه درګي نو خو ته مې تو لکه تا دوه خزي درې دي پریخي دي سیدا تو خپل کور نشي دا غنه په پاکستان سره دغه دا خو ټولو ته پته ده چې مخکې څنګه چل اوس څنګه چل دی مخکې چې کم دی نو یو شی چې په 100 روپۍ اوس په 200 300 دی پټرولو ته وګورئ د خو چې کم دی نو ویلې 100 کوي اوس بل 100 نو خو هغه کنټینر کې بیلونه شلولي دي خلکو ته وی چې زه به دا چل کوم دا چل کوم دا هغې الټا دی دا هر څه الټا دي خلک تنګ دی بچي خرڅوي بچي مړه کوي او یې خلک یقینو که خودکشۍ ته تیار شوی دی چا سره د خپل د دوایا د مور د پلار او د خپلو بچو د دې غړو دغه نشته ورسره نشته نه خلک ډېر په تکلیف کې دی وروره الله دې په مونږه داسې حکمرانان راولي چې د ملک او د قوم او د اسلام دپاره خیر خواهي بس ها وروره غوړو د وړو خو چې کم دی نو د اخیستو نه وتې دي چې کم د ضرورت د غریب شیزونه دي هغه ټول چې کم دی د اخیستو نه وتې دي چې څومره دیاړي ده که نه نو د هغې مطابق چې کم دی نو دغه په کاري نور ملکونو کې وروره ته به خرچې وکړې بیا به هم تا سره جیب کې څه پاتې شي دلته چې وګټې نو د یو شی به پېخلې او نورو له به قرض کې نو بس حال به دې خراب وي دغه حال وروره نو وطن زخمونه وګنډم وایي غم د سبا وکړم که د نن زخمونه وګنډم وایي دلته د تنکو قوتو قاتل مالیار په خپله دی نو څنګه په دې حل کې د وطن زخمونه وګنډم عزتمندو زابل ورځي د انتظامیې والا رالم دوی ته ما ورو زما کرایه سیوا شوې ده زموږ د دې علاقې د ترای پورې توتکانه پورې هغوی ما ته وروره وایي ما خو داسې بیدار صاحب راسره دی په دې ګاډو والا پسې ورغلمه هغوی ته مې خبره وکړه ګاډو والا وایي چې موږ په شکیل خان پسې لاړو شکیل خان د دې علاقې 2 پیرې ام پی پاتې شو نو چا پسې ورغله ورته چې بهی زمونږ مهنګایي ده زموږ په دې کار نه کېږي نو موږ ورته چې لکه دا سورلۍ والا دوی به څه کوي عام خلک به څه کوي اوس که د غوړو لوټه ګرانه شوه نو دوکاندار به خرچه کې ګرانه به خرچه کې نو دا عام خلک به څه کوي چا چې دا کرایي دي دا څوک چې اسې ګرځي دا څوک چې نور څه ځانه څه زمینداره کوي که نه نو د دوی حالات داسې دی چې درته ویلی نه شم ګرانو کتونکو د دې خلکو خبرې تاسو واورېدې یقینا چې روزانه سیزونه ګرانېږي پټرول ګرانېږي د خوراک سیزونه ګرانېږي عام ولس دیاړي مار طبقه ګریړۍ والا چابړي والا د دې خلکو ژوند ډېر زیات په تکلیف کې دی په مشکلاتو سره مخ دي
او خلکو هم دغه مطالبه وکړه د عمران خان نه چې بای ته لږ د خپل محل نه راکوش او د عام ولس حال واخله چې غریب سړي ژوند څنګه تېرېږي نو تا ته به د دې خلکو احساس وشي. زموږ پروګرام ختمیږي. جنرالي صاحب ستاسو نه اجازت غواړي تر بل پروګرامه پورې ښاد او آباد اوسئ. د الله په امان.